د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو د خیر او خوشحالۍ په هیله له ژمن تلویزیون څخه مو په یوه بله ځانګړې مرکه خپرونه کې هرکلی کوو. لکه چې تاسو پوهیږئ له تحول وروسته هغه یوه موضوع چې د رسنیو سرټکی وه هغه د پاسپورټونو د ویش یا د توزیع مسله وه. په دغه برخه کې ګڼې ستونزې، شکایتونه او ډیر نور مسایل وو. ډیری خلک چې غوښتلې له هیواد څخه وځي د پاسپورټونو نشتون سبب شوی و چې هغوی په ډیره زیاته کچه مراجعه وکړي چې هغه ادارې چې د پاسپورټونو د توزیع ذمهواري د هغو په غاړه وه هغوی له ننګونې او چیلنج سره مخامخ شول. بیا که تاسو ته یاد وي چې یو څه موده دغه پروسه متوقفه شوه، خو له ښه مرغه یو ځل بیا د پاسپورټونو د ویش دغه لړۍ پیل شوې ده او په آنلاین بڼه د دې لپاره ثبت نام کیږي او پاسپورټونه توزیع کیږي. په خوست کې هم وخت نا وخت د ستونزو باوجود دغه لړۍ ښه روانه وه. د کار د ازدحام او ډیر فشار سره په ډیره کچه پاسپورټونه توزیع شو او اوس چې دغه لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده دغه پروسه هم د نورو ولایاتو په څیر دلته هم جریان لري. دا چې له ځنډ وروسته د دغې پروسې پیل څنګه دی، کوم خنډونه او ستونزې په دغه برخه کې وجود لري او په خوست کې دغه پروسه تر دې مهاله څنګه روانه ده. د عوایدو اړوند مسایل دا چې په دغه برخه کې څومره عواید په خوست کې راجمع شوي دي او هغه پروسیجر چې د دې لپاره مشخص شوی دی اداري کارونه په څومره ښه او شفافه بڼه ترسره کیږي. غواړو په همدغو موضوعاتو باندې د خوست ولایت د پاسپورټ له محترم امیر مولوي صاحب محمد نوروز زاهد سره لنډه مرکه او خبرې اترې ولرو چې په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وي. په خیر راشئ. خوشحاله تاسو ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله ډېره مننه. مونږ له یو داسې حالت څخه راووتو چې تقریبا د پاسپورټونو په برخه کې ډېرې ستونزې وي، د خلکو تقاضا په ډېره لوړه کچه وه. غواړو پوه شو اوس دغه وضعیت څنګه دی؟ الحمدلله اوس وخت کې د پاسپورټونو نورمال کار شروع شوی دی. لکه تاسو یادواري وکړه چې د پاسپورټونو انلاین سیستم شروع شوی دی. د 12 تاریخ نه وروسته په ټول افغانستان کې انلاین سیستم د پاسپورټونو شروع شوی دی نورمال. هغه خلکو چې مخکې ثبت نام کړی و په اولین قدم کې هغه دي نور داسې نورماله د پروسه روانه ده. د دغې پروسې له پیل سره خصوصا چې په انلاین بڼه پیل شو څومره سهولتونه خلکو ته رامنځته شوي دي او په دغه برخه کې هغه عمده خنډونه کوم دي چې ورڅخه یادوري کیدای شي؟ نو سهولتونه خو الحمدلله بیخي زیات سهولت دی. انلاین کې یو خو د هر متقاضي کار په ورځ کې خلاصیږي، بل ورځ ته نه وړي. متقاضي موږ ته مراجعه وکړي، ډېر کم وخت کې موږ احکام ورکوو. احکام نه وروسته یوه بینک ته ځي او مستوفیت ته تلل نشته پکې او بل بینک ته تلل نشته، یو بس بینک ته لاړ شي، مرکزي بینک ته د افغانستان بینک ته پیسې داخلې شي. د حلول نه وروسته بایومټریک ورته کوو متصل. که په ملي پاسپورټونه دي یا که انفرادي پاسپورټونه دي نو که په ملي هم وي 10 کسان 15 کسان په ملي ولري کار په ورځ کې خلاصیږي او که یو کس وي کار خلاصیږي. نو سهولتونه الحمدلله بیخي زیات دي ماشاءالله. من دغه د آنلاین ثبت جریان چې دی دا څومره اسانه دی؟ څوک څنګه کولی شي چې فرض که ثبت نام وکړي؟ څومره شونتیا د دې شته او د دې لپاره د خوست سهم څومره دی، په څومره تعداد کې دی؟ ول خو دا خبره چې ثبت نام چې دی ثبت نام خو عادي دی چې یو ری ثبت نام کې کوم په سیستم کې مشکل نه وي بیا ډېر عادي کېږي، په کم وخت کې کېږي، وخت نه ضایع کېږي، کوم تکلیف هم نشته. یو تکلیف شته چې موږ په د دفتر کې خپل نیټ نه لرو، په هر عام بازار کې ثبت نام کېږي خو بعضې وخت د سیستم د ازدحام د وجې نه کله بند شي. لکه مثال موږ دا د خوست کوم هغه چې دی ثبت نام نه کېږي مرکز ته کېږي، مرکز نه یو تناسب موږ ته بیرته راوړي او بعضې وخت یو شي د څو ورځو دپاره خلاص وي بیا بیرته بند شي، خو هغه د ازدحام د وجې نه چې هلته په هغه کې سیستم کې ازدحام دی. مننه. تاسو ته څرګندېږي چې تقاضا په کومه کچه ده او د پاسپورټ امریت یا په ټول افغانستان کې د توزیع دغه پروسه هغه رسیدګي په کومه کچه ده د دې لپاره اوس مهال کې؟ اوس مهال کې خو بعضې ولایتونه هم داسې دي چې هلته مراجعین نشته. موږ ته پته لګېږي لکه موږ عمومي یو ګروپ لرو د ټول افغانستان، د پاسپورټ امریتونه چې دي په دې ګروپ کې شامل دي او روزانه موږ د دوی کار څارو چې مطلب څومره کار کېږي روزانه. متقاضیان ډېر نه لري. بعضې ولایتونه هم داسې دي چې مطلب په کې مراجعین زیات دي، غوښتنه زیاته ده
څومره سهمیه چې ورکړې شوي دي بسنه نه کوي خو موږ امید لرو چې په آینده کې داسې شوي هم دي مرکزي ریاست نه موږ ته چې په آینده کې موږ د کار په تناسب تاسو ته سهمیه هم لوړوو نو موږ ته چې اوس کومه سهمیه ورکړې شوي دي موږ الحمدلله د رئیس صاحب د ښه لزوم دید له مخې موږ ته د اول نمبر ولایتو سهمیه ورکړې شوي دي چې 3 کټګورۍ دي اول او دویم دریم نو موږ د خوست ولایت الحمدلله په اول ولایتو کې دی چې 100 کسان سهمیه روزانه لرو او دغه ته روزانه لیست راځي د 100 کسانو او د دغې ته کار کېږي 100 کسانو ته چې مراجعین موږ ته مراجعه وکړي. مننه. او دغه 100 کسان ټول هره ورځ ته مراحل کېږي دلته دغه پروسه دلته حکوم خنډونه دغه په وړاندې نه وي او دلته په اداره کې خنډ لرو په ولایتي اداره کې چې موږ ته 100 کسان مراجعه وکړي د 100 کسانو کار مکمل کېږي خو بعضې وخت داسې کېدای شي چې د 100 کسان موږ ته او چې په لیست کې نومونه راغلي په هغه ورځ مراجعه ونه کړي وجه دا ده چې موږ داسې اطرافي ولسوالۍ لرو چې په یز کې نټ هم نشته هغه کاسه متقاضي خبرېږي نه چې د ما نام په دې لیست کې راغلی دی وجه دا وي د دې په وجه هغه بلې ورځ ته او بلې ورځ ته وځنډېږي خو تر اوسه پورې په ولایتو کې دا خبره هم نشته لکه موږ د 12 تاریخ خبر تاسو ته وکړه چې کار شروع شوی دی د 12 د 10 تاریخ ولا یو کس پاتې شوی دی د څه عذر په اساس کار یې اوس هم کېږي نن ورځې کار کېږي کوم بندیز تر اوسه نه دی راغلی او بیا په مرکزي ریاست هدایت وکړه چې اوس هغه کسانو ته کار مه کوئ چې مخکې په لیست کې نومونه راغلي دي نور یې بند کړئ تر هغې پورې به موږ د هغو کسانو کار هم کولی شو لکه نن ورځې لیست ته یو څو ورځې مخکې لیست ته د ټولو ته کار کېږي تر 100 نه زیات کار هم کېږي یو 100 کسانو ته کار کوو خو چې مخکیني خلک پاتې شوي دي هغه ورسره جمع شي. مننه. له دې وړاندې د دغه پروسې د ځنډ شاهدان وو چې دغه پروسه ځنډېدلې وه او مرکزي ادارې هم هغه تخنیکي موضوعات او مسایل د دې لپاره دلیل راوړ اوس هم له خلکو سره دغه اندېښنې شته ممکن د خلکو د ډېرې مراجعې یا د غوښتنې یو علت هم دا وي چې هغوی سره یو ډول ویره ده چې شروع شوې پروسه ممکن یو ځل بیا ټکنۍ یا د خنډونو ښکار شي په دغه برخه کې څومره اطمینان شته چې روان جریان به په منظم او ښه شکل سره د اوږد مهال لپاره وړاندې ولاړ شي؟ نو په دې برخه کې موږ مطمئن یو الحمدلله چې موږ مخکې دا توقع نه کوله چې دغه کار به داسې نورمال شروع کېږي خو اوس چې د کار په ټول افغانستان کې نورمال شروع شو د سهمیه صرف زه ما په فکر او چې مقصد د سهمیه صرف دې په خاطر مقرره شوي دي چې موږ دومره مراجعین ونه لرو چې هلته مرکز یې برداشت کولی نه شي که نه د کفۍ ستونزه په اوس وخت کې موږ نه لرو کفي رسېدلې دو صرف یوه خبره شته چې د 10 کلنه او 15 کلنه کفۍ کې لږ خبره شته چې موږ ته اوس کومه کفۍ ولیدو هغه 15 کلنه کفۍ دو هغه 10 کلنه کفۍ موږ په یوه وخت کې داسې وه چې جبري وه چې د 15 کلنه ختمه شوې وه نو 10 کلنه ختمه شوې ده په اوس وخت کې بیرته بیا 15 کلنه کفۍ دو نور داسې ښه ستونزه موږ نه وینو انشاءالله چې بیا به نه وي خو د سهمیه چې دغه اوس موږ په بند ساتو چې د ټولو ولایتو سهمیه ورته په مرکز نه بیا بوج زیاتېږي داسې هم شوي وه په یوه وخت کې مرکز ته دا پاته لګېدلې دوی چې که دا سهمیه او په بند ونه ساتي په یو وخت کې په مرکز کې بې شمېر اسناد جمع شوي وو په یو وخت کې موږ تللي ورته سمینار په مرکز کې چې موږ ته معلومات وشوه 80,000 اسناد په مرکز کې جمعوري شوي وه ځکه چې ما مخکې یادوري وکړه چې د پاسپورټ په دې کچه توضیح شوی و چې دغه هېچا په فکر کې هم نه و چې مطلب په افغانستان کې د دومره پاسپورټونو غوښتونکي پیدا شي لکه مطلب موږ خپل ولایت کو تاسو ته معلومات بیا وروسته درکړو انشاءالله چې موږ په ولایت کې د 40,000 نه زیات پاسپورټونه د امارت په سلسله کې جوړ کړي دي چې د تحول نه وروسته نو دغه غټه خبره ده دا توقع دي چې نه وه چې دومره زیات پاسپورټونه به توزیع کېږي. مننه. مولوي صاحب زاهد داسې هیلې شته تاسو په خپلو خبرو کې څه یادوري هم وکړه چې تقریبا دغه مرحله یو ازمایښتي مرحله ده او دا چې تېر اسناد هغه د اسنادو ډېر شتون یا د هغې منظم کول وخت اخلي نو دغه یو څه هم ټاکل شوی دی داسې څه هیلې شته چې دغه پروسه به بالاخره په نامحدود شکل شي یعنې هر څوک دې وکولی شي چې پاسپورټ لپاره ثبت نام وکړي او په اسانه یې واخلي او دا خبره خو هم حل شوې ده هر څوک کولی شي هدف دا چې اوس شاید لکه تاسو چې وې 100 کسانو ته تاسو پاسپورټونه د ورځې ورکولی شئ ممکن د متقاضیانو شمیر تر 100 هم واوړي په اوس حالت کې که موږ دغه هدف مې دا دی چې داسې څه امکانات شته چې بالاخره د خلکو د غوښتنې ته ځواب وویل شي او دغه د څه هم مسله ونه اوسي. بلکل ما خبر مخکې وکړه چې مرکزي اداره موږ ته داسې وایي چې موږ به د وخت په تېرېدو سره تاسو اسنادو مطابق سهمیه زیاتوو هغه ولایتونه چې مراجعین کم لري هغو ته به سهمیه کمیږي او هغه ولایتونه چې زیات مراجعین لري اسناد خو موږ کوو چې روزانه د موږ اسناد کتلی کېږي د ورځې په اخر کې موږ نه راپور غواړي دقیق راپور نو هغه ولایتونه دوی بیا
نشاندهي کوي چې ډېر مراجعین ولري هغو ته سهمیه زیاتوي دا امید شته. د تخنیکي موضوعاتو ترڅنګ ممکن له خلکو سره د ملک د سیاسي حالاتو په اړه هم اندېښنه موږ او تاسو ګورو چې تر اوسه پورې نړۍ د اسلامي امارت رسمیت پیژندو لپاره زړه نه دی ښه کړی. ممکن خلکو سره دا سیاسي اندېښنې هم وي او هغوی د پاسپورټونو د اخیستو لپاره عجله وکړي. د سیاسي مسایلو له اړخه څومره اطمینان شته دلته چې سیاسي موضوعات به د دې ښکار نه کیږي چې بالاخره د پاسپورټونو د ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ رامنځته کړي؟ امید شته زه بیا داسې خارجي خبره وکړم تاسو د اطمینان په خاطر چې تاسو سوال وکړو ځکه د خامخا د ملک د داخل د افغانستان د خلکو سره یو تشویش شته چې د امارت پر راتللو سره دوی داسې وایي چې کیدای شي چې د محدودونه نوره داسې وغځېږي چې د کوم محدودونه دي لکه د رسمیت پیژندنه دو مطلب یا نړیوال مرستې دي مطلب څه محدودونه. خو امید شته چې موږ د مشرانو سره کله په د مجلسو کې کینو موږ د خبرې واورو او داسې مجلسونه چې مطلب هغه محرم مجلسونه دي نو خبره د ترقۍ خواته روانه ده. یوه خبره دا ده چې په دغه اوس وخت کې د دوري وشوه د خارجه چارو وزیر امیر خان متقي صاحب یوه خبره یادوري وکړه چې موږ د کومو ملکونه واردات ترکو لکه خوراکي مواد دي مقصد تیل دي په ای ملک کې چې موږ ته دغه شاید پیغه نه دلته توجیه کېږي هلته قیمت دي په داخل د افغانستان کې په ارزان دي نو دا ډېر غټ امید دی چې مقصد څه شته خامخا. او بله خبره دا ده چې دا څومره د خارج ملکونه خلک چې راځي په افغانستان کې مطلب د موږ د عمراو سره کسي ورسره کینی دوی داسې یو بله برنامه نه لري صرف د خلکو د نږدې نه لیدل غواړي چې دغه حکومت په داسې نشتون روان حکومت مطلب د داخلي عوایدو د دومره حکومت چلیږي مطلب د خلکو ته معاشونه ورکول کېږي وایي چې څه دلیل څه دی دې ته هم حیران دي. خو امید شته چې دغه د رسمیت خبره چې دو دا به حل شي او ځکه به حل شي چې دوی په موږ یو فشار یو اندازې پورې د فشار ساتي چې څه منښتې په موږ باندې وکړي چې مقصد توسي په د خپل د شریعت په مسایلو کې سهولتونه راولي لکه نورو ملکونو ته دوی اشاره کوي. الحمدلله موږ داسې عمره لرو چې موږ په بل ځای کې مثال نه لرو چې مقصد هغه ډېر داسې د ټینګې عقیدې والا خلک دي دا به څه داسې غوښتنې دوی سره ونه مني چې د شریعت څخه په ټکراو کې راځي خو دا مشکل به یعنې په ټوله کې هیلهمندي شته چې موږ یو ښه لور ته روان موږ داسې لیدلي دي موږ مجلسو کې ناست یو که نه چې موږ داسې ډېر غلطلي دي ډېر داسې ښه زیري دي چې آینده کې به دا مشکل حل کېږي. یو صرف د پاسپورټ خبره نه عمومي به دا مشکل انشاءالله حل کېږي. ډېره زیاته مننه د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو په د مرکې په دغه برخه کې یوه ډېره لنډه دمه لرو بیا هم راکړه. د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست یو. لکه چې تاسو پوهیږئ د پاسپورټونو د توزیع آنلاین پروسه یو ځل بیا پیل شوې ده او د دغه جریان په اړه هغه پوښتنې چې تاسو سره دي هغه غوښتنې او دا چې د خوست پاسپورټ امریت د دې لپاره په کومه کچه تیاری لري په همدې موضوع د خوست ولایت د پاسپورټ له محترم امیر مولوي صاحب محمد نوروز زاهد سره لنډې خبرې اترې لرو. مننه چې تر دې مهاله له موږ سره ښاغلی زاهد یوه بله مسله هغه په خپله د اداري خدماتو وړاندې کول دي. د تیرې ادارې اړوند هم هغه د خلکو ډېر شکایتونه چې وو هغه په اداره کې فساد د اړیکو پالل او اړوند ځینې نور موضوعات وو. ستاسو تر امریت لاندې یا ستاسو په قیادت کې اوس مهال اداري کارونه دلته څه روان دي څنګه روان دي د کارمندانو ترمنځ همغږي په کومه کچه ده کارونه څومره شفاف دي څومره په وخت د خلکو غوښتنو او کارونو ته رسیدګي کیږي؟ ښه پوښتنه مو وکړه الله خوشحاله راغلی. دې پوښتنې په ځواب کې به زه داسې ووایم چې موږ سره د تېرې ادارې څو کسان کارمندان زړه موږ هم لرو دلته موږ سره دي خو که تاسو داسې هم کولی شئ د هغې هرې تاسو خپل معلوم کړئ او اندازې وکړئ چې دوی څومره خوشحاله دي مطلب اوس په اداري چارو کې د فساد مخه کومه خده نیولې شوې ده نو تاسو ته به پوره اطمینان درکولی شو. د یوه خبره زه تاسو ته کوم چې د امارت چې څومره مامورین دي او کامیرین دي یو اخلاص په دوی کې موجود دی. موږ د پاسپورټ په اداره کې دې ته نه دي کتلي چې رسمیات د دې بجو نه شروع کېږي ته د بجو ختمېږي. موږ داسې هم کړي دي چې رسمیات موږ سبعي وختي شروع کړي دي ماسخوتن تر لمانځه پورې موږ دلته کار کړی دی او د خلکو د غوښتنې په انداز موږ کړی دی چې خلکو غوښتنه وه موږ دلته مراجعه کې دلته کې به نارینه او ماشومان زنانه بوډاګان سپین ږیري به راتله د دې خلکو د غوښتنې په اساس موږ داسې معاینه ده کړی چې موږ ستړي شو موږ مطلب راغلی. د امارت په اداراتو کې اخلاص د حد نه زیات موجود دی په هره یوه اداره کې
د پاسپورټ په رابطه به موږ داسې اطمینان تاسو ته درکړو چې انشاءالله تر اوسه پورې به موږ په پاسپورټ کې او چا سره دا خبره نه وي چې مقصد دوی یوه غوښتنه کړې وي چې موږ په واس کې د موږ د دوی غوښتنه سرته نه ورسولې. پوره اطمینان دی چې داسې یوه پېښه هم نه لرو په خوست کې. یو بل اطمینان دا درکولی شو چې د تېر کال دا کوم کشفي ارګانونه چې دي دوی خپل معلومات جمع کوي چې اداري فساد او اداري کمښتونه په ولایتو کې دوی جمع کوي. نو د پاسپورټ عمومي ریاست چې ورته کوم استخبارات دي د موږ د خوست ولایت چې کوم راپور جمع کړی و د لوګار کې کوم د استخباراتو معاون مو سره خبره شریکه کوله چې په خوست ولایت کې موږ داسې پېښه نه ده چې مقصد ما هم غوښتل همدغه پوښتنه وکړم د پاسپورټ له مرکزي امریت څخه هلته په لوړه کچه شکایتونه موجود وو. دغه څه باعث شو چې د امارت د فساد ضد ادارې لاس په کار شي او موږ د ډیرو تورنو کسانو د نیولو شاهدان یو. حتی د پاسپورټ امریت په رهبرۍ کې هلته تغیرات راغلل. په خوست کې هم دغه پروسه آیا ارزیابي شوې ده که نه، دې نه څار شوی که نه، که څار شوی وي دغسې موارد رامخې ته شوي دي که نه؟ موږ په داخل د اداره کې هم هیڅ مشکل نه لرو. تر اوسه د موږ په داخل کوم کسان چې موږ دلته مامورین دي وظایف لري تر اوسه پورې موږ داسې یوه پېښه نه ده ثبت کړې او ټولو ارګانونو ته مې اجازه هم کړې دلته موږ ته ارګانونه په واخ راغلي هم دي موږ د ادارې څارې کړی دی او موږ په داخل د اداره کې هېڅ یوه پېښه نه لرو. یو عام بازار کې مطلب داسې یوه پېښې موږ لرو چې موږ خپله دلته کوم محافظین لرو دغه موږ تاسو ته معلومات هم درکولی شو چې موږ شپږ اووه کسان په دې تور نیولي دي په بازار کې چې د خلکو نه پیسې واخیستل شوي دي خو هغه پیسې په بازار کې واخیستل شوي دي. هدف دا و چې معمولا که موږ وګورو په تېر کې دغسې یو معمول جوړ شوی و چې کمیشن کاري حتی هغه اوج ته رسېدلی وه او همدغه کمیشنکاران که چیرې له اداري کارمندانو سره په رابطه کې ونه اوسي نو د هغو کار ستونزمنېږي. دغه جریان هم ستاسو تر نظر لاندې دی؟ دغسې څه ته آیا تاسو داسې څه حس کړي دي یا تر کومه بریدۍ مخه نیول شوې ده که داسې یو وخت کې یوه پېښه داسې شوې وه چې موږ سره څه خدمتي کارمندون په دا ویلو کې سره وه د خلکو د ازدحام د کمښت په خاطر چې موږ مخکې د پاسپورټ امیر چې و طیب شاه همدرد او ما د راتللو نه مخکې دلته پاسپورټ امیر و زه چې کله راتلم د پاسپورټ کار شروع شوی و په شروع کې زه دلته راغلم نو په هغه وخت کې موږ څه خدمتي کسون لرل چې په هغه څه نیوکې موجودې وې هغه موږ بیا په وخت سره لرې کړل او هغه حقیقت لري یا نه لري خو امنیتي ارګانونه موږ ته بیا څه معلومات ورکړي چې د خلکو نه څه نیوکې شته هغه موږ په وخت لرې کړي دي. وروسته چې موږ کوم رسمي کارمندان لرو موږ هېڅ به داسې پېښه نه شو ثبتولی نه و چې معلومات هم شته چې مقصد موږ کومه پېښه ولرو هېڅ مشکل نه لرو. ډېره مننه مولوي صاحب. زاهد د خوست په څېر یو ولایت چې ګڼ نفوسه دی او د پاسپورټ لپاره تقاضا هم ډېره په لوړه کچه ده د ښه ورغه وروستي خبرونه څه داسې دي چې خوست هغه لومړۍ درجه ولایاتو څخه شمېرل کېږي او د دې لپاره اړتیا ده چې اداري تشکیل هم ډېر ووسي او د خلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. د اداري تشکیلاتو په برخه کې ستاسو اقدامات څه دي؟ څومره تشکیل زیات شوی دی؟ له مرکز سره ستاسو رابطه څه ده او په دې برخه کې هم د هیله کوم خبرونه شته که نه؟ الحمدلله لکه مخکې موږ زنانه کارمنده په اداره کې نه لرله بیا موږ غوښتنه وکړه چې مطلب موږ ته د یوې زنانه کارمندې د بایومټریک په شعبه کې ضرورت دی چې موږ د زنانه بایومټریک وکړي نو دا ډېره ښه وي او اوس الحمدلله موږ ته زنانه کارمندې منظوري هم شوې دی او زنانه کارمنده لرو او بل د موږ نه دا غوښتنه هم کړې ده چې که تاسو د نارینه کارمندانو د زیادت غوښتنه وکړئ لکه مخکې موږ یو قراردادي کارمند لرلو اوس په اوسني تشکیل کې دوه دي او موږ د بل یوه کارمند غوښتنه هم کړې ده چې انشاءالله هغه به ته منظوري به راشي او د تشکیل د زیاتوالي نو داسې کومه خبره چې موږ غوښتنه کړې د مرکزي ادارې د موږ سره موافقه هم کړې ده او دا بار بار موږ د خلکو د غوښتنې په اساس د خلکو د مشکلو د حل کونې په اساس موږ د مرکز سره د دوی مشکل شریک کړي هم دي. یعنې دلته یو بل څه حس کېږي تاسو د ښځینه کارمندانو د استخدام خبره وکړه که دلته د پاسپورټ په امریت کې هغوی استخدامیږي او هغوی کار کوي نو بالاخره هغه ډیرو پوښتنو ته ځواب هم دی چې کوم چې په دغه برخه کې موجود دي یعنې هغه برخې او هغه عرصې چې په هغې کې د ښځینه کارمندانو شتون ته اړتیا ده امارت ژمن ده یا پالیسي څه داسې ده چې هغو کې به له ښځینه کارمندانو څخه د کار کولو لپاره استفاده وشي؟ او بالکل دا خو تاسو ته هم ثابته شوي وي تاسو که معلومات وغواړئ اوس وخت کې امارت ډېرې ښځینه کارمندې لري چې د خلکو د ضرورت په اساس کار کوي
هغه اولینه خبره به موږ دا وکړو چې موږ په مختلفو ولایتو کې زنانه کارمندې اوس مهال فعالې لرو چې د بایومټریک مخکې نه وي، د جمهوریت په وخت کې نه وي، اوس د امارت په وخت کې د ټولو عاملینو غوښتنه وکړه چې موږ د زنانه کارمندو ته ضرورت دی. یو مثال به زه ووایم چې د هلمند ولایت د پاسپورټ امیر خبره کوله چې د حج د پالیسۍ نه زموږ ډېرې زنانه په دې وجه پاتې شوې چې دا نه غوښته چې د نارینه کارمند بایومټریک دی وکړي، ځکه هغه زنانه ډېره مخ ورته کیني، مخ به څرګندوي، هغه داسې په دوی دا نه غوښته. وجه دا وه چې مقصد د امارت په سلسله کې چې کوم کار شروع شوی دی اداري کار، دوی دې ته ډېره توجه کړې ده چې مطلب موږ بس داسې زنانه ولرو چې مقصد یې موږ د زنانه کار په پرده کې وشي او نارینه سره مخامخ کېننې د ضرورت حل شوی. ډېره مننه. د افغانستان اسلامي امارت اوسنۍ بودیجه چې ده که هغه عادي ده که انکشافي ده، هغه د خپلو عوایدو څخه ده او د دې لپاره د عوایدو جمعوري او د دغې پروسې شفافیت هغه لومړنی اصل دی. د خوست پاسپورټ امریت د عوایدو د جمعورۍ په برخه کې څومره ژمن دی او په دغه برخه کې څومره کار شوی دی؟ نو الحمدلله د خوست د پاسپورټ امریت چې موږ دې ته وکړو چې په دغه اوسنیو حالاتو کې چې موږ د پاسپورټ عواید په کوم انداز دي مخکې موږ مثال نه لرو. لکه زه به داسې لاندې ووایم چې موږ د پاسپورټ د امارت په سلسله کې چې شروع شوی دی د عقرب د 22 نه 1499 کال د عقرب د 22 تاریخ نه د امارت په سلسله کې د پاسپورټ کار شروع شو. بیا تاسو تمام خبره یادوري وکړه چې څه وخت د تخنیکي مشکلو په اساس د پاسپورټونه متوقف هم شو، بند شو او بیا هغه وروسته داسې عمومي د سلسله نورماله خلاصه نه وه. هغو سره سره موږ داسې عواید لرو چې مطلب موږ تاسو ته اوس معلومات درکولی شو چې کیدای شي تاسو مخکې د جمهوریت په وخت کې دغه عواید په دې انداز نه ولیدلي. هغه وروستني هغه عمومي ارقام که تاسو موږ ته یو دوري وکړئ که نه چې د 1499 کال د عقرب میاشتې نه چې موږ کوم د پاسپورټ کار شروع شوی دی اوس د حمل تر اخره پورې د 1402 کال د حمل تر اخره پورې چې موږ څومره عواید جمع شوي دي د هغو ارقام دا دي 241 میلیونه 8,944 افغانۍ مرکزي ادارې ته جمع شوي دي. ډېره مننه. دا خورا لوړه سلنه ده. کورودان یو د مرکې په وروستیو کې ځینې پوښتنې او افواهات چې په بهر کې دي او له خلکو سره ځینې اندېښنې دي، یو دوه تاسو سره شریکول غواړو. یو دا چې ځینې خلک داسې اندېښنه لري هغه کسان چې بهر ته غواړي ولاړ شي اروپایي ممالکو او یا نورو ته، د هغو د پاسپورټ اخیستو په وړاندې ځینې خنډونه شته یا له هغو څخه ځینې پوښتنې کیږي یا یو څه ډېرې پوښتنې کیږي. په دغه تړاو د خوست پاسپورټ امریت هغه پالیسي او دریځ څه دی؟ او دومه یوه پوښتنه چې موږ سره هغه اندېښنه شریکه شوې ده، یو شمېر خلکو دا اندېښنه شریکه کړې چې هغه پاسپورټونه چې فامیلي اخیستل کیږي کله چې مرکز ته ثبت نام کیږي، مرکز ته پاسپورټونه ځي او دغه پاسپورټونه بیرته راځي، نو د دغو کورنیو یو یا ځینې پاسپورټونه په مرکز کې قید کیږي. آیا دغسې څه شته یا دا چې یوازې ادعاوې او د خلکو خبرې دي؟ دې خبرې په ځواب کې موږ داسې وایو دا خبره سراسر دروغ دی. په اوس وخت کې تاسو هم د خبره درکولی شئ د پاسپورټونه چې کله نورمال شروع وي د متقاضي نه موږ پوښتنه هم نه کوو چې ته پاسپورټ په کوم اساس جوړوې، که ماشوم ته جوړېږي، که زنانه ته جوړېږي، که ځوان ته جوړېږي، که بوډا ته جوړېږي، نورمال خلاص وي. صرف په اداراتو کې یو خبره شته چې یو کس جنایي دوسیه ولري، قتل یې کړی وي، غلا یې کړی وي، جنایي دوسیه ولري، دوسیه یې څه شوې نه موږ دلته جنایي ته راجع کوو، جنایي نه صفحې راځي، نه وروسته پاسپورټ وخوسته شي. سیاسي کیس نه تر اوسه پورې موږ یو پاسپورټ هم نه دی معطل کړی. لکه مطلب سیاسي کیس دغه دی چې مطلب په تیر جمهوریت کې چا کار کړی دی، مطلب یا اروپایي ملکو ته څوک تللي دي، فامیلۍ پوتې دي، دغو فامیلۍ ته اوس وخت کې پاسپورټونه شروع دي، پاسپورټونه ورته جوړېږي، کوم منعت نشته. که دغسې کسان تاسو ته مراجعه کوي هغو سره به تاسو همکار اوسئ یا دغسې موارد کوي تاسو د هغې په حال کې به همکاري هېڅ مشکل نه ورسره لرو. پوره منع معلومات هم لرو چې دا کم خلک دي چې هلته فامیلي دلته نیمه پاتې شوي دو، هلته تللي دا فامیلي غواړي چې هلته لاړ شي، دغو ته موږ پاسپورټونه جوړ کړي دي. او بله خبره ده تاسو یادوري وکړه چې په مرکز کې بعضې پاسپورټونه په دې وجه هلته قید کېږي چې مقصد د
فامیلۍ ته مشکل جوړ کړي، د فامیلۍ تللی نه شي، دا خبره بالکل حقیقت نه ده. تر اوسه پورې ځکه چې موږ ته په پاسپورټ کې ډېره کمه حالتي وشي، هغه موږ ته مراجعه کوي، متقاضي بیرته راځي چې موږ په پاسپورټ کې د یو خط بدل شوی دی، د یو غوښتنه کې تر اوسه پورې دا خبره موږ ته بیخي د ادارې ته راغلې نه ده. ځکه دلته نمایندګي د پاسپورټ دغه یې واده چې پاسپورټ په اداره کې کوم مشکل وي موږ ته به راځي، دلته موږ به پوښتنه کوي، موږ دلته نمایندګي کوو، نو خامخا به مرکز سره خبره شریکوو. خو دا خبره بالکل حقیقت نه لري، دا د حقیقت نه لري خبره ده. ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې تاسو ته موقع درکوو که کوم خپل پیغام شریکول یا خصوصي ته کومه خبره کول غواړئ یا هغوی چې ستاسو مراجعین دي نو مهرباني وکړئ. الله خوشحاله کوم. خو د مراجعینو نه بار بار دا غوښتنه کړې ده چې تاسو د خپله حوصله د لاسه مه ورکوئ. د حوصله یو داسې شی دی چې مطلب انسان ته ډېره ګټه لري. موږ دا خو د انساني یو طبیعت دی چې د طبیعت کې خامخا عجله پرته وي، لکه دوه کسان وي، د یو دا غواړي چې ما کار مخکې وشي، د بل خو دا که موږ داسې وکړو چې د زنانه لحاظ مو کړی وي، د بوډا لحاظ مو کړی وي، موږ د کور ډېر نورمال وي، شکایت مو بهر نه وي وتلی، کور مو بخصم نور داسې غوښتنه موږ د مراجعینو نه لرو. الحمدلله موږ داسې کوم مشکل هم نه لرو. صرف دا غوښتنه ده چې مطلب دوی حوصله ولري، د خپله حوصله لاسه ورنه کړي. دوی چې په ذهن کې کومې خبرې دي، دا خبرې نشته. موږ ته دا خبرې دلته یو کس راشي چې مطلب زه پاسپورټ غواړم، خو په دې نیت نه غواړم چې مطلب چېرته ورپاته راشي. دا خبره خامخا په بهر کې تاویږي. نو موږ دې ته تاسو ته په رایت اطمینان درکولی شو چې دا خبره بالکل نشته، په نورمال ډول پاسپورټونه شروع دي. تاسو بیا هم کولی شئ چې مطلب تاسو مو داسې دي خو بیا لیارو نه معلومات هم وکړئ چې مطلب تاسو په دې خبرو کې درواغ نه وي، دا خبره حقیقت هم دی. ډېره مننه د خوست ولایت د پاسپورټ امریت محترم امیر مولوي صاحب محمد نوروز زاهد چې حاضر شوی او په پوره حوصلې مو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل. کور ولا ډېره مننه. د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارو. الله مو